دا کتابونه لیکلي وي چې چاته سړی وړوکی حاجت کوي داسې به کوشش کوي چې په اوچت ځای باندې کښېني چې دا حاجت یې ځي چې لاندې ټیټ ځي چې ده ته څرکې نه راتلي او دا کتابونه لیکلي چې د هغه پام کوه چې کوم پر هوا را روانې هوا ته مخامخ هم وړوکی حاجت ده لکه دا هوا ورباندې چلونه ټول کتابونه ښودلي دي او دا یاد وساتئ چې دا هغه چې کوم دي دا تشو بيتيانو ستاسو نه ځکه چې حدیث مبارک په سره فرمایي چې استنزلوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ځان د تشو بيتيانو ستاسو نه وساتئ لکه چې عام عذاب قبر چې چاته ملاویږي قبر کې په عذاب کېږي تشو بيتيانو ستاسو په وجه باندې پیدا کېږي عذاب سره ترسي دغه چې یو کس یو سړي د شیطان سره دوستي وکړه شیطان یې ملګری و شیطان سره کېناست وایي موږ تاسو شیطان د ملګرتیا نه وساتي اوس هم داسې خلک دی چې شیطانانو سره ملګري چا د انسي شیطان سره ملګري او چا د جني شیطان سره ملګري هغه شیطان کور کې مېلمه ته چې کور دې وته د شیطان په کور کې درې شیونه ډېر پراته وو درې یو کرام پکې ببوز ډېر پراته وو د لاس باندې چې وایي او یو کرام بړستنې ډېرې پرتې وو هغې راټې کمبل یې غټ غټې بړستنې او یو کرام ایرې ورکره ډېرې وې دا اوس چې اوس د ایرې ورته وایي تاسو ایره ورسره کره ډېره پرته وه شیطان ته وایي چې ته خو زما ملګری ما ته ووایه چې دا درې شیونه څه دپاره ایښي ورته وایي دا درې شیونه منځۍ پاره ایښي چې دا پپوس یې غوټې پارې چې کله دا وړوکی حاجت ته څوک د مسلمان کېني دا پکې هغه ورته وامه پکې چې دا څاڅکي دلته راورسي دا څرکې دلته ورسي چې عذاب قبر باندې مبتلا شي ګوره دومره غټ خبیث دی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دا پکې شیطان دشمن دی خو تاسو ورسره دشمني وکړئ خدای مو له توفیق راکړي دشمني ورسره وکړئ او دا بړستنې باندې پارې کې چې دا کله سړی به ماشاءالله دی یا خوشبو کې ودی او دا صبحي ټیم شي د مانځه وخت شي یا د تهجد وخت شي به دا ورته وایم چې خیر دی بس وخت ډېر دی او پابند شي دا بړستنه ورباندې سمه خواږه کړم او بل هم پرې واچوم او بل هم پرې واچوم چې بس درون چې ښه درون شي ښه ګرم شي نو بیا به نه راپاڅي داسې دشمن دی او درېیمه چې کله ګناه پرې وکړم او په چا باندې دا ایرې مدي پاره ایښي کله ورباندې زنا وکړم خدای مو وساتي کله ورباندې قتل وکړم خدای مو تاسو وساتي کله ورباندې شراب وڅښم خدای مو تاسو وساتي کله ورباندې بله ګناه وکړم او ګناه چې وشي وکړم که بیا دا خاورې او دا ایرې په مخ ورونو چې زه مړم کار مو ستا وکړ داسې لوی دښمن دی نو خدای پاک د موږ تاسو د عذاب قبر نه وساتي او د عذاب قبر کې دا شیان کار کوي چې موږ تاسو څوک په عذاب هم وي څوک په تکلیف هم وي او ایمان یې تېر کړی چا او هغه په تکلیف کې بېشکه چې موږ عاجزان یو ګناهګار یو ایمان خو الحمدلله 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 د ایمان دعوا ښه مضبوطه لرو دا مو یقین دی چې انشاءالله د مسلمان په کور کې پیدا کړي یو لوی کړي یو دا کرم به خدای پاک راسره کړي چې ایمان به موږ نصیب کړي چې خیر او ایمان قدر دا به کوئ ایمان قدر ډېر ضرور دی دا به ځان ته رایادوئ چې ما باندې الله به کوم احسان کړی ما باندې الله پاک دا احسان کړی چې مؤمن یې پیدا کړی مسلمان یې پیدا کړی دی څنګه قرآن پاک کې الله پاک حضور علیه السلام مبارک ته فرمایي چې دا کافر او دا منافقان تا باندې احسان علیه یمنون علیک ان اسلموا دا باندې احسان علیه چې موږ اسلام راوړی تا سره مسلمانۍ کې او ستا په دین باندې راغلي الله پاک ورته فرمایي چې قل لا تمنوا علی اسلامکم ما باندې تاسو د خپل اسلام احسان په ما مه کوئ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین بلکې الله پاک په تاسو باندې احسان دی من یې په تاسو باندې چې تاسو اسلام او ایمان ته راجع کړي دا الحمدلله هر مانځه کې وایي الله به خلق وي چې موږ به وشو وي چې خدای شکر په ایمان شکر په اسلام شکر په نبی اخر زمان ښځو به دا استحاب کړه اوس هم دا خبره یاد لرئ او موږ عربي هغه په دا چې چا دا وایي چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبالکعبة قبلة
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. دا سبوي دا نخذ پاک جل جلاله جنت پر واجبی. دا موږ تاسو جنت خاوندان کا. اول دا خبره موږ صدقه او خیرات باندې وکړي. صدقه دا یاد ساتي کدی دا صدقه دې پاک قبول کړه. امين. بس د قبولیت په پاک سي مبارک ورته پورا ثواب سره